بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټ اینڈ فرند السلام علیکم. تاسو وینئ پښتو ګلیکسي او زه یم بزار دوړ. د نن کلاس زموږ تاسو د پیروشان تیراته سفر په اړه باندې دی. د پیروشان تیراته سفر او د دې نه مخکې تاسو ته باید یاد وي، تاسو ته چې د دوړو سفر هم یاد وي، نو تاسو به د کلاس باندې ښه پوه شئ. او د دې لپاره تاسو کولی شئ چې پلی لیست ته لاړ شئ او هلته د دوړو ته سفر چې کوم دی د پیروشان هغه لږ وګورئ. نو تیراته سفر نه مخکې پیروشان چې کله په دوړو کې و، نو بیا شیخ بایزید چې د شیخ نعمت ورور و، هغه یې تیراته په یو سفر لیږلی و چې د تیرا حال احوال راوړه. نو هلته په تیرا کې افریدیان او رکزیان او نورې قبیلې میشته وې. نو د تیرا ریپورټ دا ورته راوړلو پیروشان ته شیخ بایزید چې دلته مغل ظلم زیاتې کوي، استحصال کوي د خلکو، او جعلي پیران دي او خلک په غلطه لار روان دي. دا ریپورټونه ورته راوړله. نو پیروشان دا اراده کړې وه چې هلته هم لاړ شم او د توحید تبلیغ هلته هم وکړم او خپل نظریات هلته هم پلی وکړم. نو پیروشان دی را روان شو تیراته، د دوړو نه را روان شو تیراته، چې په دې سفر کې د سره خپله کورنۍ هم وه، یعنی خپل بال بچي او نور غړي هم ورسره هغه په سفر روان شو. دوی د شمالي وزیرستان نه واوښتل د بنګشو علاقې ته. د بنګشو نه بیا دوی لاړل تیرا ته، یعنی د موجوده تیرا چې کومه ده خیبر ایجنسي. نو دا سفر د پیروشان د بنګشو په لار باندې، یعنی په د ټرایبل بیلټ کې په د غریزه پټۍ کې پیروشان کړی دی او تیرا ته تللی دی. دا تیرا په تیرا کې بیا دوی مستوره ته تللی دي. مستوره په تیرا کې یو داسې په چک ځای باندې یو ځای و چې دا نږدې علاقو مرکز بللی شو په هغې وخت کې. نو دا تیرا او بیا په تیرا کې مستوره د روشنی تحریک یو مهم مرکز و تر اخیره پورې، د عبدالقادر پورې. ولې چې دلته کابل او پېښور ته هم نږدې وه او دلته د مغلو واکمني هم زیاته وه. د بکی کوهستان چې کوم دی، لکه شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، د غریزه پټۍ، کرم ایجنسي دا او رکزی ایجنسي دا، په دې علاقو کې دومره ریټ نه و بهل د مغلو څومره چې د خیبر ایجنسي کې، پېښور او کابل کې په دې باندې ریټ بهل و. نو پیروشان دی راغلو مستوره ته، او په مستوره کې بیا د ملک فرید خان دولتزی د دې سره میشته شو، چې دا د خپل وخت یو د دولتزی قبیلې یو زورور او ملک او سردار و. نو د دوی سره میشته شو. دلته څه موده پیروشان تېره کړې ده، او بیا د ملک فرید خان جنشین چې کیم و، هغه خلیل په نامه باندې یو کس په حلنامه کې راغلی دی. دې خلیل دا د پیروشان د مرګ نه پس خلیفه شوی دی یا جنشین دی د تیرا، یا دا مونږ ورته ویلی شو چې د روحانیانو نماینده سړی خلیل و. وړومبی فرید خان و په تیرا کې، بیا خلیل شو جنشین. نو دا د پیروشان د زمانو په وخت، د نوسو په وخت کې دا سړی په حلنامه کې ذکر شوی دی. او دې چې کله روښاني شوی و او د خپلوانو ته پته ولګېده چې خلیل روښاني شوی دی، یعنی د پیروشان ملګری شوی دی، د روښاني تحریک ملاتړ یې کړی دی. نو د ده ورور خپلوانو خرڅ کړی دی، چې هغه خرڅ کړی دی. بیا د پیروشان نواسي چې کوم راغلی دي، هغوی خلکو ته هم سزا ورکړې ده او هغه خپل ورور یې دته واپس کړی دی. د فرید خان دولتزی زوی شیخ ددو دا حلنامه په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي، ولې چې دا د دولت د مور له اړخه نیکه و، یعنی مخلص د علي محمد مخلص چې د حلنامه یې لیکلې ده، د دې د مور له اړخه نیکه و. د دې هم ډېره خوږه هسټري ده په حلنامه کې. هغه وایي چې د ده یو لور وه او یو زوی و. د لور نامه یې شهزاده ګلې، دا د ده لور وه.
شهزاده ګل دا د پیروشان د زمنو په وخت کې یا د نوسو په وخت کې د دې سړي ذکر راغلی دی. نو شهزاده ګل دا واده کولو نه انکار کړی و، دوی ډېره پاکه وه او دې دا غوښتل چې زه ټول عمر د خدای په ذکر کې تیر کړم او واده ونه کړم. په دې باندې چې کله جلال الدین خبر شو، جلال الدین یعنی د پیروشان پنځم زوی چې کوم و او د تحریک مشر و، هغه چې خبر شو نو هغه په دې باندې سم غوسه شو. چې غوسه شو بیا دا ورته ویلي چې تاسو به په زور واده کوئ، ولې چې که دا خبره خلکو ته پته ولګېده چې یوه روښانۍ ده او هغه واده نه کوي، نو دا خو زموږ دپاره ډېره د نقصان خبره ده. نو د دې شهزاده ګلې واده جلال الدین په زور په زبردستي باندې د خپل یو ملګري میرک خان دی، بیرک خان نامه یې ده، هغې سره وکړلو. خو هغه په هغې باندې شیخ ددو غوسه شو چې زما لور داسې غوا میخه نه ده چې په زور یې رانه وړئ. نو شیخ ددو راپاڅېدو او د شهزاده ګلې خاوند یا چې چاته دې نامولی میرک ته یا برک ته، په دې دوو کې کنفیوز شومه، خیر کامنټ سیکشن کې تاسو وګورئ. نو شهزادو په میرک باندې حمله وکړله او دې ووژلو. چې دې ووژلو نو په دې باندې جلال الدین سم غوسه شو او جلال الدین خو ډېر په جلال کې به اوسېدو، غوسه ناک و او ډېر رعایت به یې چا سره نه کولو. نو هغه چې ووژلو برک یا میرک، شهزاده ګلې او شهزادو لاړل د کلي نه، سفر یې وکړلو. د کلي نه چې دوی لاړل پېښور ته لاړل او د دوی قبیله چې کومه وه هغه هم پېښور ته شفټ شوه. یوازې د دوی په قبیله کې یوه ښځه پاتې شوې وه او د هغې ښځې سره دوه ماشومان وو، د 12 کالو او د 10 کالو. دا دوه ماشومان ورسره. کله چې جلال الدین ته پته ولګېده چې شیخ ددو د ده ملګری برک یا میرک هغه وژلی دی او په دې وجه باندې چې په زور به زما لور واده نه کوي ورسره. نو اوس جلال الدین ورته وایي چې د کور کلي څوک کسان یې پاتې دي، خلکو ورته چې نه هېڅ هم نه دي پاتې شوي، د دوی ټول تللي دي، پېښور ته کډه شوي دي. نو جلال الدین هغه دوه ماشومان او هغه ښځه راونیوله او خپلو ملګرو ته یې وویله چې تاسو د دوه ماشومان د غره نه راوغورځوئ. ملګرو ورته چې دا خو ډېر ظلم دی، ماشومان دي، د دې څه ګناه دی. خو جلال الدین غوسه شوی و او په جلال کې راغلی و او بیا هغه دوه ماشومان یې د غره نه راوغورځول او هغه شهیدان شول. نو نو دا د جلال الدین په وخت کې شوي وو. دا شیخ ددو بیا پېښور ته لاړو او زین خان چې کوم و د پېښور ټولواک یا حاکم، هغې ته یې خط ولیکلو او ورته ویل چې ما اکبر بچا ته ما ولیږه، زما هغې سره کار دی. د شیخ ددو ډېرې ښایسته لوڼه وې، نو دی چې کله پېښور کو خلکو به بیا تنګولو او ده ته دا احساس شوی و چې ما ته بې عزتي را رسي. نو دی اکبر بچا له لاړو، اکبر بچا ته یې ټوله کیسه یې تېره کړله او ورته ویې چې ما ته د سرخ حفاظت یې وغوښتلو دی. نو هغې هلته ځمکه ورکړه او بیا هلته دې نه وه خوښه. نو بیا اکبر بچا زین خان ته ولیکل چې په پېښور کې شیخ ددو ته مځکه هم ورکړه او خلکو ته ووایه چې ده ته څوک زیان ونه رسوي. نو دی بیا راغلو پېښور ته او په پېښور کې میشته شو. بیا د دې یوه لور وه چې هغه د احداد جیو په وخت کې، یعنې د پیروخان نواسي په وخت کې، هغه بیا د حاجي ابوبکر ته واده شوه چې د دولت د مخلص پلار دی، د علي محمد مخلص پلار چې کوم دی هغې ته واده شوه، د شیخ ددو بله لور. شیخ ددو چې کله وفات شو نو د هغې د غم د لاسه شهزاده ګلې هم وفات شوه. نو دا ډېر خوندور تاریخ دی د تیرا کې. د دې نه پس د پیروشان سفر سړبن ته دی، سربن یعنی سړبن چې موجوده پېښور ورته وایي، او دا په نیکسټ کلاس کې. اوس که تاسو څه کوېسچن وي نو تاسو کمنټ سیکشن کې کولی شئ. مننه.